درنو کتونکو دا په کابل ښار کې یوه چاپخونه یا مطبعه ده چې زه راغلی یم دلته په ننني پروګرام کې غواړم چې تاسو ته د کتابونو د چاپ د بهیر په اړه باندې بشپړ معلومات درکړم چې کتاب له پیل نه نیولې تر پایه پورې څنګه اماده کېږي او تر لوستونکو پورې رسېږي. نو که کولی مو شو د پروګرام تر پایه مو ملتیا وکړئ، تاسو به په دې بشپړ بهیر باندې پوه شئ. دلته به د مطبعې یا د چاپخونې له مسؤلین سره هم خبرې وکړو، له کارمندانو سره هم خبرې وکړو. نو ملتیا مو درنو کتونکو، تاسو پیل کې هغه تصویرونه وکتل چې دلته کوم د کار بهیر روان و، خو دا چې لا زیات معلومات راکړي دلته زموږ سره د دې چاپخونې یا د مطبعې مسؤل ده. زه لاس کاله کې چې دلته په دې مطبعه کې کار کوم، تقریبا 11 لاس کاله کې، نو مسؤل د چاپ د ماشین یم. موږ ته کتابونه چې ډیزاین کو د اکسوس کتابخانې نه یا کوم مشتری راشي هلته یې ډیزاین کوي، بیا پلش کې لږې سی ټي پي ته د هغو ځای په سی ټي پي نه موږ ته دغه پلیټونه راځي. دا چې راشي موږ ته خپل هغه راکوي چې یعنې تعداد د دو کتاب زر، رنګه، ساده، هر څه چې موږ ته راکړو مکمل دا موږ پرې پوه شو دا پلیټونه راوړي. بیا موږ ته خام مواد راځي دغه کاغذ، هغه کاغذ چې تاسو وینئ، نو دغه کاغذ دی هغه راشي هغو ماشین ته، په هغو کې ورته کټ کو، چې کټ یې کو موږ د پلیټ دغو ماشین ته ور واچوو، په شا کې د کاغذ ورته یږدو، زوتي نو هره پورمه تقریبا یا 20 پورمې یا 10 پورمې کتاب وي، د هره پورمه زر تعداد یا 500 تعداد په دو چاپوو. دو چاپ نه چې خلاص شو بیا راځي دلته یږدو، دلته هم چې کوی خلا زوتي په دغو پولډر ماشین پولډوي، هلته چې پولډ شو زوتي دو ځای څي دلته مثل کوي، دا چې کوم مثل کله اساپتکار د دو ځای بیا څي هغه ته پوښي ورته چاپوي، چې پوښي چې چاپ شولو بیا نو څي هغو ماشین ته ګم کوي، ټول سریښ ورکوي، چې سریښ شو مکمل هلته هغه مرحله یې خلاصه شوله، بیا راځي کټ ماشین ته، چې هغه کټ شو ټول مکمل هغه شو بیا څي دو بستن بندۍ ته دلته هغه ورکوي، دغه بسته کېږي. دلته چې بسته شو ټول مکمل شو دغو ځای یو هر مشتري ته په لاس ورکوو، ټوله مرحله یې دلته تکمیلیږي. زه دلته چې اول راغلم دلته استادان پاکستانیان وو، د هغو سره هم تقریبا 2 کاله شاګردي وکړه، نو هغو نه هم دا کار زده کړلو، زه پس موږ په دغو ځایو کې ولګېدو، دا کار د هغو پاکستانیانو استادانو نه زده کړله. یاره چې لږ تکړه ورکوي، چالاکه ورکوي، په 1.5 کال ته 2 کالو پورې مکمل په چاپ پوهېږي، او چې لږ ضعیفه وي بیا 3-4 کاله وخت نیسي چې لږ ضعیفه وي، او تکړه چې وي په 1 کال کې هم شاید مکمل پوه شي په چاپ باندې بدون د تخنیکي هغه نه یې جوړول نه. مننه، تاسو مخکې ډېر ښه تشریحات ورکړل. دا هم راته ووایه چې اوس په دغه مطبعه کې ځینې وخت داسې کېږي چاپ کې ستونزه راسي، مشکل راسي، ضایعات کم لري یا زیات لري، په دې اړه هم راته ووایه. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. خیر اوسې ضایعات خو داسې کې وو چې موږ یو مشتري زر دانې کتابونه وغواړو، په هغو موږ 1040 یا 40 کتابونه اضافه اچوي، کوم پولډر کوم په ګام کوم په هغو بل ماشین کې چې خراب شي، یعنې 15 ته 10 یا ته 15 به خرابېږي، هغه ضایعات دغه دي چې مثلا مشتري ته بیا نه ورکوي، دا خراب دي، دا هم دغو ته غورځولي دي. مشتري ته مثلا د موږ زر کتابه ټول ورکول کېږي، نو هغه ضایعات مشتري ته نه ورباسي، په خپل ځان اچوي، د خپل د ورک کې نه خلاصېږي. دا لږ نوره ستونزه کې کټ شوی نه دی، خو په دو کې نوره ستونزه وګوره، دا هغه یې لږ غلط ورغلی ده، دا پوښ یې زوتي نو دا هم بیا ایسته کړي دي، کټ کړي نه دي، دا بیا نه کټ کېږي، هغه کوم چې صاف ووځي هغه مکمل یې ښه کېږو، دا مسؤلیت ټول د ما اصلا د ما په غاړه دی. دا کتابچې دي د یو کس د مکتب لپاره فرمایش راکړی، دا ورته چاپ کړی. دا ارت پیپر د نوم ارت پیپر دی، دا 128 ګرامه کاغذ دی، او کایه وزن نیم زیات، کایه 300 ګرامه ده. دا د مشتري په غوښتنه دغه کاغذ کې راته وویل چې دغه رقم چاپ کړئ په دغه کاغذ کې. نو موږ 2 رقمه کاغذ لرو، یو ارت پیپر 3 رقمه، یو ارت پیپر د 300 ګرامه د یو هغه سپین کاغذ دی 1 ګرامه. نو مشتری چې هر څو ګرامه وغواړي د فرمایش 80 ګرامه، 70 ګرامه، 80 ګرامه، 450 ګرامه، چې کوم کاغذ دی غوښتنه وکړو موږ یې کولی شو چې په موږ کې ورته آماده کړو کتاب.
آخرین مرحله 2000 رسید ټول داسې ورته بسته بندي کوکاله بي کودای دوړې د ګار د هر څه نه مکمل او خب موټر کې بوري الته دی ډېر ساتنه هم کوي. آخرین مرحله دا ده چې دغه ماشین وزیزتي بوري بسته بندي شي. درنو کتونکو دام په کابل ښار کې یوه بله د چاپ خونه یا مطبعه ده. دلته به هم د ځینو کارمندانو سره خبرې وکړو. بیکګراوند کې چې کوم کس بوخت ده لومړی ورځو له ده څخه پوښتنې کوو. دا موږ چاپ کوو هغه مجله اخبار پولدار بروشر فلایر دغه شیان دي. موږ ولس کاله غونډ کېږي تقریبا شاوخوا چې په همدغه ماشین کار باندې چاپونه کوي. چاپ خو دا دی د موږ سره تقریبا د 4-5 د واړه نه تر غوټه ماشینه پورې غونډ عمومي سایز چې دی تغه پورې موږ دا چاپ کړلی شو او هر څه چاپ چې وي مشکل نشته په همدې ځای کې کېږي. لکه رنګه وي ساده وي 2 رنګه وي 4 رنګه وي مشکل نشته. نه موږ خوشحاله یو په کار کې بیخي صحیح. وروسته به هم دغه کوم موډلونه دي نوي نوي روزي هغه به هم کوشش کوو چې لکه مخکې دا ماشینونه نه وي اوس دا راغلل اوس نور د دونه لوړ موډل رسي مشکل نشته. موږ تقریبا ورسته عیارېږو. دلته مصروفیت دی ما زه خپله په دې مطبعه کې صحافتکار یم. د چاپ بخش چې دی دا جدا دی او صحافت بخش بیا جدا دی. دلته چاپ چې شي هغه بیا بیرته دلته موږ ته راځي. موږ ځینې دي چې په دې ماشین باندې پولډېږي او ځینې بیا د بروش مربوط کېږي چې هغه کټ کېږي. د ما یو 9 کاله به کېږي. ما لومړی زده کړه من د شبیر مطبعه کې کړې ده بیا نورې مطبعو ته هم لاړې ما اوس بیا هم دلته لګیا یم. دا د هر انسان ذهن پورې اړه لري چې ځینې زر زده کوي ځینو نه ټیم اخلي نو هغه زر زده کول امکالي ځینې به وي چې هغه ډېر وخت غواړي نو هغه کال 2 کاله 1.5 کال کې ایله ځان ورسوي. لومړی چې چاپ نه راشي په همدې ماشین باندې کت کېږي ورکې جوړېږي. هغه لمبرې لري د یو نه مثالا تر 10 پورې هر څه پورې چې لمبرې به جوړوي په دې ماشین جوړېږي. بعد د هغې نه ځي ځینې د ګم مربوط کېږي چې ګم کېږي ځینې هغې ماشین ته ځي ځینې بیا د لاس کار غواړي چې پن کېږي. بعد د پن نه او د ګم نه بعد ځي کټینګ ته ځي 3 خواګانې ته نه کټ کېږي. بعد د هغې نه مشتري ته دا د لوستو ته جوړېږي. مطبعه لکه نوم یې چې معلوم دی د مطبعې نه که نه د چاپ اړوند شیان هغه چې هر شی وي که بزنس کارت وي که کتابچه وي که دوسیه وي که کتاب وي هر شی چې وي د چاپ مربوط هغه کارونه موږ مخته وړو. د موږ پخوا مخکې کالو کې 40-45 کسه سټاف هم درلود ماشینونه هم ډېر وو نو حتما یو شی نه یو شی کېدل. اوس دغو نه موږ 10-12 کسه سټاف لرو نو فقط هماغه لکه تیغ چلیږي وینه بهیږي اضافه وضعیت کارو خراب دی. په کابل کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې دوی د کتاب د چاپ ټوله پروسه په هیواد کې دننه ترسره کوي. د دوی په خبر افغانستان په چاپي برخه کې 80% په ځان بسیا دی. په افغانستان کې کتاب چاپ بهیر په ټوله کې یوه عمده برخه په افغانستان کې دا ټوله پروسه ترسره کوي. لنې کمرغه کله چې په افغانستان کې کومه سرمایه‌ګذاري د کتاب د چاپ په برخه کې شوې ده تر ډېره پورې دغه بهیر په افغانستان کې ترسره کیږي. که هغه د بشري قوې شتون دی او که هغه د نورو ماشینو او نور ماشین کاري ته ضرورت وي نو په دې اساس دا ټول بهیر په افغانستان کې ترسره کیږي. او په افغانستان کې چې وروستي کوم سیاسي تحولات هم راغلي دي او بعضې لارې بندې شوي دي نو په دې اساس هم بیا کومه چاره کې کومه ټکنی حالت نه دی منځته راغلی او بیا هم د افغانستان مطبعې دا وړتیا لري چې دغه پروسه ټوله په افغانستان کې طی کړی شي. یعنې په مجموع کې موږ ویلی شو چې افغانستان د کتاب د چاپ یا مجموع کې په چاپي برخه کې 80% په ځان بسیا دی. صفی الله ناصري وایي موږ هر وخت دې ته لومړیتوب ورکړی چې اقتصادي گردش په افغانستان کې ترسره شي نو ځکه غواړي چې د چاپ ټولې چارې په هیواد کې دننه ترسره شي. موږ تقریبا یوه لسیزه کې چې فعالیت کوو او په دغه موده کې موږ هیڅکله دې ته ترجیح نه ده ورکړې چې له هیواد نه بهر
دغه اقتصادي ګردش وباسو او هلته پانګونه پرې وکړو او کتاب چاپ کړو. که څه هم په افغانستان کې په وروسته مخکې وختو کې یو تعداد چاپونه لږ څه قیمته و نسبت د ګاونډیو هیوادو په نرخ. نو په دې اساس موږ بیا هم ترجیح دې ته ورکړې ده چې باید اقتصادي ګردش په افغانستان کې ترسره شي. چاپ مې تل همدلته په کابل کې کړی دی او په هغو کیفیتو کې هم یو وخت په تېرېدو سره هم د نرخ هم د کیفیت پیاوړتیا راغلی ده او یوه ښه نتیجه مو ته اخیستې ده. درنو کتونکو تاسو په دې پروګرام کې وکتل چې د کتابونو چاپ چې دا کومې مرحلې لري، تر کومو مرحلو تېرېږي او بالاخره بیا تر لوستونکو پورې رسېږي. نو هیله ده چې په دې پروګرام کې د کارمندانو خبرې چې د کتاب د چاپ د اړوند وکړلې او دغه راز د دغه کتابخونې مسؤل چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ د بهیر په اړه باندې معلومات وړاندې کړل، ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بل داسې پروګرام چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو هر چېرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شي.